الکه ساده ګوله ما د ښکارې د سپیرما ما کور د ورکو ښه د هغې د کور سره خو د سپیاکو میدانو دلته خو لږه صفایي ده الله دې خیر کړي چې د غلط نه شمه وی که نه ته ودرېږه دا هلک را روان دی د دې نه پوښتنه وکړمه چې دا پکې څه وایي خلک په تیږو باندې ولې سهارنی ده که نه راشه ماما زوی دې لیونی دی راشه ماما زوی دې لیونی دی هلکه مټوریا دا سړی خو ماته داسې غل غوندې ښکاري چې برګ برګ راته ګوري هسې نه چې جبره نه ووهي دود ته مې نه کي سلام علیکم وروره وعلیکم السلام وروره څوک یې ته د چرګانو غل خو به نه او که نه د مټوري ماما روزانه یوه چرګه ورکېږي ته خو به یې نه پټې نه 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 وروره زه غل نه یم زه د کنجوس ماما کور ته میلمه راغلی یم او اوس د هغې د کور ما نه ورک شو ما پوښتنه کوله چې تا له خو د کنجوس ماما کور نه معلوم ښه دا کیسې دي د کنجوس ماما کور خې هغه ما ته معلوم دی ښه ته رښتیا وایې وروره کولی شي راته یې وښیه چېرته دی ښه ته به داسې کار وایي که نه چې سیده به لاړ شي نو هلته به تاله یو کوڅه را شي نو هغې کې به ځي چې لږ مخکې لاړ شي نو هلته تاله یو بله لار را ځي نو په هغې لاره به ځي چې مخکې لږ لاړ شي هلته به تاله دوه کوڅې را شي یوه چپ لاسه یوه ښي لاس ته نو ته به چپ لاس کې نه ځي ښي لاس ته به لاړ شي نو ته به په ښي لاس کې ځي نو هلته تاله به یو دوکان را شي ښه نو بس راورسېدو د خیره سره نه مړه ته څه وې اوسه پورې خو تا یو پاو لاره هم نه ده والې لاره خو مکمله پاتې ده تر ماسخوتنه پورې نه ختمېږي نو کله چې ته دوکان ته ورسېدې نو هلته به ته یوه کولا راوالې یوه به ریډبول راوالې یو به مرنډا راوالې یو پاکټ به ورته چکلې راوړې یو دوه بسکټ به راوالې او خیر دی یوه ډبل ډوډۍ به م ورسره راوالې او نو بیا به ځې نو هلته به تاله یو پټی راورسېږي چې پټي ته ورسېدې نو پټي باندې به چې ځې نو ابازوله به راځې و خدای دې تباه کا زه ابازوله نه ځمه زه د کنجوس ماما کور ته ځمه ګوره که نه زما ساده وروره چې کله ته ځې نو مخامخ دا ګاډي له به راشي چې د ګاډي له راشي نو تا له به ما سپېره ماما راوسئ ته به ورسره خبرې مو وکړي او کور ته به ورسره لاړ شي او تا چې دا سامان راوړی دی دا ریډبو دا کلباو دا مرنډا دا بسکټ دا ډبل ډوډۍ وی نو چې دا تا راوړي دي نو دا به ما له راکړي او زه به یې وخورم دا خېټه به مې ورسره لږه غوړه شي او ماغه به مې ورسره یخ شي نو داسې دی چې سهار نه په نهاره خېټه ګرځم نو ستا به هم ثواب وشي او زما به هم ثواب وشي و د ظالم بچیا ته خو ډېر زیات هوښیار یې دا دومره هوښیارتوب دې د کوم دوکان نه اخیستی دی د ظالم بچیا ته خو ډېر زیات هوښیار یې ته رانږدې شه چې لږ ښکل دې کړمه او که نه زه ډېر زیات هوښیار یم دا داسې چل دی چې زه سهار کې د یو ګیلاس شیدو سره 5 بادامه وهمه او داسې ترېنه وځم او تېره د هوښیارتوب خبره شوه ما ته مې نیام وایي چې ته ډېر زیات هوښیار یې او که نه د ظالم بچیا ما ویل زه هوښیار یم خو ته خو زما نه یو پاو سیوا هوښیار یې د ظالم بچیا ډېر زیات هوښیار یې ته رانږدې شه چې لږ ښکل دې کړمه خدای دې دا غټ سر ووهه د یوې ګنډې دلته ولاړ یم او بق دې شروع کړي دي ما سره د کنجوس ماما د کور غم دی او تا سره د کولا او د بسکوټ او مرنډا او پرنډا غم دی بیخي دې پاسوله یو ځل به بیا مسلمانان غاړه په غاړه ملاویږي کله نوی کېږي کورونه ودیږي او مخه ورسره وکړې کله نوی کېږي